د جمعې په ورځ د دعا د قبلېدو وخت هغه امام چې کله په منبر باندې کینی د منځه د ختمېدو پورې دی اولنی وخت او دویم وخت د مازدیګر نه بعد ماښام ته نږدې کله چې لمر ډوبېږي په دې وختونو کې کوشش پکار دی بعضو علماو دا ویلي دي دا وخت کله په یوه جمعه کې په دې اولني وخت کې او په بله جمعه کې کیدای شي په اخرني وخت کې بیا په بله جمعه کې بل وخت یعنې دا وخت په یو ځای نه دی اوړي راوړي کله هغه وخت اوړي چې کله امام په منبر باندې کیني لمونځ ختمېدو پورې او کله دې وخت راواوړي نور ډوبېدو نه مخکې او دا قیمتي وختونه دي او د دې اهتمام زموږ په پښتنو کې نشته اکثر د جمعې په ورځ د مازدیګر منځه نه بعد او نور ډوبېدو نه مخکې بازارونو کې ګرځي او لوبې او ټوغې ټکالې او ملاقاتونه او ګپ شپ او غیبتونه په دې کې مصروف وي حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو بنده ولاړي یسأل الله فیها خیرا هر خیر چې د الله نه غواړي الله به درله درکړي کومه دعا چې تر الله سلامونه ملګرو دغه شارټ کلیپ تاسو د مفتي صاحب واورېدو یقین وکړئ چې ډېر زیات انتهایي ضروري دی ځکه چې موږ مسلمانان یو مسلمانانو نه خطایان ډېر زیاتې کېږي کوشش وکړئ چې دغه وخت چې کوم دی ضایع نه کوئ او اکثره موږ اورېدلي دی د علماو نه او دغه شانتې د هغه حضراتو نه چې کوم په منبر ناست دي چې یاره د جمعې د ورځې یو داسې وخت دی یعنې د ماسپښین د مانځه نه اکثره علماو ویلي چې د ماسپښین نه پس دا دی خو صرف د جمعې ورځ پکې ښودل شوې ده د حدیثو کې د جمعې ورځ راغلې ده علماو په دې باندې اتفاق کړی چې دا ماسپښین نه واخله تر د ماښامه پورې دغه وخت ښودل شوی دی اوس والله اعلم چې کوم وخت د زیاتره علما وایي چې د مازدیګر نه واخله د مازدیګر مونځ چې څنګه وکړي نو په قاعده باندې به کښېنې او تر د ماښام د اذانه پورې به دعا غواړي نو د اتیاو کالو ګناهونه به الله پاک ستاسو معاف کوي او دغه شانې مختلف علماو په دې باندې بحث کړی مختلف علماو په دې باندې مختلف بیانونه کړي چې څوک وایي چې د جمعې د ورځې چې کوم دغه ته کښېني مطلب یا خطبې ته کښېني او یا دغه شانتې چې هغه کوم ټایم کې د خطبې ناسته کوي او یوه خطبه وکړي او بلې خطبې ته کښېني په دغه وخت کې دی نو اوس نه پوهېږم چې په کوم وخت کې دی خو به هر حال د ماسپښین نه پس د ماښام د اذانه پورې دا زیاتره علماو په دې باندې اتفاق کړی دی چې یاره په دغه وخت کې یو وخت دی چې الله پاک د انسان دعا قبلوي او د اتیاو کالو ګناهونه ورته معاف کېږي او مغفرت یې نصیب کېږي الله پاک دې زموږ د ټولو مسلمانانو په نصیب کې د جمعې ورځ د درود شریف ورسره هم وایي او مخکې د ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ انشاءالله چې ډېر ملګري به دې نه څه نه څه پیدا واخلي که ډېر نه نو مطلب په زرو کې او په سلو کې خو یو ملګری نیم تېنه استفاده واخلي هر هغه څوک مطلب هغه په خپل ځان ښه پوهېږي چې ګناهګار دی اول زه ورپسې بل نو هغه دې دغه د وظیفه چې کوم ده ضرور ونیسي ځکه چې دا یو اسان کار دی د ماسپښین نه پس کښېنه د ماښامه پورې او دعاګانې غواړه الله پاک به ستا مغفرت نصیب کړي د ویډیو مخکې لازمي شی